مهمه دا ده چې د خپل نظام د بهبود لپاره سره ناسو، د پوهاوي لپاره سره ناسو، یو بل ته ګټه رسو. تاسو باور وکړئ چې تاسو ته ګورم الحمدلله اکثریت برخه د ځوانانو ده او ځوانان مستقبل لري او د دې هیواد مستقبل هم په دې پورې تړلی ده. باید ډیر زیات کوشش وکړئ چې په خپل امورو کې ځان ورسوئ، ځان وپوهوئ. هم به شخصي ګټه وي، هم به وطن ته ګټه وي، هم به نظام در باندې ښایسته وي. یو لوی مشکل چې د نن سبا ځوانان ورسره مخ دي هغه د معلوماتو کمبود ده، د معلوماتو نشتوالی ده. هغه ټوله ورځ سطحي مطالعه کوي، هغه څه ته ګوري لکه سړی چې روان وي او هغه تر سترګو لاندې ځای ویني، د هغې ورځې پیښې په فیسبوک او په ټویټر کې ګوري. مهمه دا ده ورونو چې هر څوک په خپل مسلک کې ژوره مطالعه وکړي. هر څوک د وزارت نمایندګي کوي، یو به د برق کوي، بل به د معدن کوي، بل به د مخابراتو کوي، بل به د صحت کوي. هر چا چې د علوم حاصل کړي دي ګورئ د موږ تاسې د مکتب په حساب راواخئ، د مدرسې په حساب راواخئ. تر 12م صنف پورې کله علوم تقسیمېدل؟ همداسې په دیني برخه کې یعنی هغه په انسان کې د عمومي مطالعې قوه پیدا کول وي. وروسته بیا خلک رښتې انتخابوي او په نن سبا دور کې چې په هره ژبه ته وغواړې دا د تا په رشته کې کتابونه لیکل شوي دي. که تاسې ځانونه رسول غواړئ هر کس باید یو کتاب د خپل مسلک په اړوند ځان ته انتخاب کړي، ولو کې په بسته کال مطالعه کړي، خو مطالعه دې کې بیا د دې خوند وګوري. کېدای شي د یو کتاب مطالعه ساده سطحي مطالعه او د ورځې شان ګوري د هغو عشر هم نه دومره لږ وي، خو بیا د ګټه هم ګوري څومره زیاته ده. ډېره لویه خبره ده چې مسؤلیت سړي ته ورلغاړي. شرعاً د هغه مسلک علم په تا باندې لازم ده،